حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې نبی اسلام فرمایل نشته د یو تن چې هغه امیر شوی وي په لسو تنو یا تر دې زیاتو د خلکو باندې امیر شوی وي چې عدل یې نه کوو په دوی کې مګر را بشي د قیامت په ورځ داسې حال کې چې په زنځیرونو او کړیو به ټینګ تړل شوی وي. د دې حدیث روایت حاکم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې کوم یو مسؤول هغه په خپل رعیت کې عدل نه کولو او هغه د خپل رعیت سره نرمي نه کوله، په خپل رعیت ظلم زیاتې کولو، د قیامت په ورځ به داسې حال کې راوستلی شي چې هغه به په زنځیرونو په کړیو کلک تړل شوی وي او الله جل شانه به د قیامت په ورځ د سره حساب کتاب کوي او هغه مشري چې دته په دنیا کې حواله وه او د خپل چوکۍ نه بد استفاده کوله، په خپله مشرۍ کې غلط کارونه کول، نو دغه مسؤول به د قیامت په ورځ په زنځیرونو په کړیو تړل شوی وي او الله ته به پیش کیږي. نو لهذا تمام مسؤولینو ته دې حدیث ته توجه پکار ده چې هغوی د خپل مسؤلیت نه غلط استفاده ونه کړي، د خپلې مشرۍ نه غلط استفاده ونه کړي، په چا باندې ظلم زیاتی ونه کړي، بلکې د عدل او د انصاف نه کار واخلي او خپل رعیت سره نرمي وکړي، د خپلو رعیت جایز کارونه بند نه کړي او داسې ظالمان چې هغوی ظلم زیاتی کړي د هغو سره مرسته ونه کړي، بلکې مظلوم سره مرسته وکړي او د خپل رعیت سره شفقت وکړي او هغو سره نرمي وکړي او په نیکو کارو کې ورسره مرسته وکړي او خپل رعیت نیکو کارو ته راوبولي او د بد کارونه بند کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.